ډیر مهم او تازه خبرونه. درنو لیدونکو سلامونه او په خیر راغلی. د سوله افغان یوټیوب چینل دغه ویډیو تر اخره وګورئ او یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ. امریکا وایي له افغانستان سره د اړیکو لپاره هڅې روانې دي. د امریکا د دفاع وزیر لوید اسټین د افغانستان او امریکا د اړیکو په تړاو تازه څرګندونې کړې دي. نوموړي ویلي دي چې د افغانستان او امریکا د اړیکو څرنګوالی د وړاندوینې وړ نه دی او تر دې دمه په دې اړه په امریکایي حکومت کې واضح دریځ هم نه دی رامنځته شوی. چین وایي ژر به یې افغانستان ته لسګونه ټنه بشري مرسته ورسیږي. چینایي چارواکي وایي له افغانستان سره شاوخوا 1000 ټنه بشري مرسته کوي چې دغه هیواد ته په لاره او ژر به ورسیږي. سرچینه وایي چې په دې بسته کې پوډري شیدې، جامې، بوټان، کمپلې او نور ژمني توکي شامل دي. سفارتونه ډیر ژر به ګڼ هیوادونه په افغانستان کې خپل سفارتونه پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي یوه بهرنۍ رسنۍ ته ویلي دي چې د همګړۍ په افغانستان کې د ګڼو هیوادونو سفارتونه پرانیستي دي او یو شمېر یې ورځ تر بلې په ډېرېدو دي. د پای خبر هم دا چې د هرات ولایت مقام په یوه خبرپاڼه کې راغلی دي چې د ترکمنستان هیواد یو پلاوی دغه ولایت ته تللی دی. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ پر سوداګریزې راکړې ورکړې او ټاپي پروژې په اړه یې خبرې کړې دي. درنو لیدونکو د ویډیو پوره لیدلو مو ډېره زیاته مننه ده او تر دې مهاله ډېر مهم خبرونه چې موږ له تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کړل. د لا ډېرو لپاره یې د سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب هیر نه کړئ. تر بیا مو په لاس سپارم. ښه وخت.